متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای ومره د سرو اوښو پر قطار، نه چې مړ سې د سپیرو خرو پر ناتار. پخوا کوچانو د پښتنو په سیمه کې دوې مهمې مینې درلودلې. یوې ته یې خراسان وایه چې غزني، زابل او شاوخوا سیمې پکښې شاملې وې، او بله مینه یې ډیره اسماعیل خان، ډیره غازي خان، بنو او نورې نږدې سیمې وې چې دامان یې باله. کوچان به په دوبي کې په دامان او ژمي کې به په خراسان کې اوسېدل. دوی چې به له یوې سیمې بلې سیمې ته تلل، نو په لاره کې به غله ورته ناست وه او د دوی مالونه به یې ځینې غلا کول. یو وخت کوچان د مني په موسم کې له خراسان څخه دامان ته کوچېدل. له دوی سره د کوچانو یو ډیر لوی خان هم ملګری و چې خورا ډیر اوښان او میږې یې درلودلې. کله چې غله خبر سول، نو د کوچانو دې ډلې ته یې لاره ونیوله. د کوچانو مشر ته یو چا احوال ورکړ چې غلو لار درته نیولې ده. کوچانو لاره واړوله او پر یوه بله لاره له سیمې څخه تیر سول. په دې وخت کې د کوچانو یوه بله ډله چې له غلو ناخبره وه پر همدې لاره راغله. دا کوچان د مخکنیو کوچانو په پرتله ډیره بېوزله او یوازې خره ورسره وه. کله چې غلو پر کوچانو برید وکړ، نو کوچانو هم د ځان ساتنې لپاره له هغوی سره جنگ شروع کړ. په دې ترڅ کې غلو ته هم ډیر مرګ ژوبله واوښته او د غلو مشر هم پکښې ووژل سو. غلو د خپل مشر مړی او ټپیان له ځانو سره واخیستل او له سیمې څخه وتښتېدل. تر دې جګړې وروسته غلو ډیر افسوس وکړ چې پر دې بېوزلو کوچانو برید په دونه لوی تاوان نه ارزېدی. یو غله د خپل مشر مړي ته وکتل او د افسوس په ډول یې وویل: ومره د سرو اوښو پر قطار، نه چې مړ سې د سپیرو خرو پر ناتار. یادونه: دا متل د افغانستان په جنوبي ولایتونو او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د لږ ګټې لپاره سر بایلي یا ځان لوی خطر ته ورکړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه په 1489 کال د مرغومي د میاشتې پر 8 نیټه ښاغلي هدایت الله فیضي د ټلیفون له لارې راته ویلې ده. څه ښه یې ویلي دي: ومره د سرو اوښو پر قطار، نه چې مړ سې د سپیرو خرو پر ناتار.